ډسمبر 24 1990 شوروي ټانګونه کابل ته ننوتل. د ژمي په یوه یخه ورځ پر سړکونو روان وو. دا به خلکو ته یوازې یو بل یرغل ښکارېده، خو لویو هیوادونو ته دا یو نوی چانس و. هغوی غوښتل دا ځای د خپلو نوي پلانونو، جنګي لارو او نفوذ د ازمایښت لپاره وکاروي. وروسته امریکایي پټو اسنادو وښودله چې دا یرغل د اپریشن سایکلون پیل و، یو پټ پلان چې له لارې یې امریکا میلیارډونه ډالر مجاهدینو ته ورکړل. له هماغه ورځې افغانستان نور یوازې د جګړې میدان نه و، بلکې د نړۍ طاقت لرونکو هیوادونو د تجربو یو لابراتوار شو. دلته په غرونو او ویجاړو کلیو کې دواړو خواو خپلې جنګي طریقې وازمایلې. امریکا CIA د مجاهدینو پټې روزنې پیل کړې او شوروي د مقابلې لپاره نوې لارې پیدا کولې. هر څه به په ژوندیو افغانانو باندې ازمایل کېدل. په 1980 لسیزه کې امریکا د خپل تاریخ تر ټولو لوی پټ عملیات پیل کړل، اپریشن سایکلون. د دې لارې CIA له 3 میلیارډ ډالرو ډیر افغان جنګیالیو ته ورکړې. دا یوازې مرسته نه وه، بلکې یوه تجربه وه چې امریکا پکې کتل چې څنګه خلک وروزي، وسلې ورکړي او جنګ ته یې چمتو کړي. شوروي هم د مقابلې لپاره نوي کارونه کول. هغوی به د خلکو ذهنونو باندې رواني فشارونه اچول او په کلیو کې به یې زهري مواد شیندل. کلیوال خلک د دوی لپاره د تجربې ازمایښتي مواد وه. کله چې 1990 لسیزه راغله او نړۍ افغانستان هېروه، استخباراتي ادارې لا همالته وې. همدلته القاعده خپل پټ مرکزونه جوړ کړل او امریکا له هغه وخت نه خپل لومړني بې پیلوټه ډرون الوتکې وازمایلې. دا جنګ نه و، دا ازموینه وه، پټه او خطرناکه. بیا کله چې د 2001 سپټمبر 11 پیښه وشوه، د امریکا پوځ افغانستان ته په زور ننوت. خو دا یرغل یوازې د ترهګرو لپاره نه و، دا یو بل چانس و چې جنګي ټکنالوژي د نورو هیوادونو ملګرتیا او نوو وسلو تجربه وشي. یو خبریال آنند ګوپال ولیکل چې افغانستان د یو داسې جنګي لابراتوار بڼه غوره کړې وه چې هیڅ قانون پکې نه و، هر ډول ازموینه پکې روانه وه. د هغو لومړیو تجربو له ډلې یوه دا وه چې امریکا په توره بوره کې نوي جوړ شوي بمونه استعمال کړل. دا بمونه به یې مخکې په خپلو دښتو کې ازمویل، خو دلته یې په ژوندیو انسانانو باندې غورځول. دا بمباري یوازې دښمن له منځه نه وړي، بلکې دا یوه تجربه وه، یو عادت، یو راپور، یوه ازموینه. خو دا یوازې بمونه نه وه، د جګړې میدان د رواني جګړې لپاره هم د تجربې ځای شو. د فورن پالیسي مجلې او د پینټاګون د افشا شوو راپورونو له مخې داسې پلانونه جوړ شول چې د خلکو زړونه او ذهنونه وګټي. یعنې وګوري چې خلک له کوم ډول تبلیغاتو، مرستو یا ویرې سره څنګه غبرګون ښیي. هره خبره، هره مرکه یوه تجربه وه، هر کلی د انسانانو یو لابراتوار و. بیا ډرون یا بې پیلوټه الوتکې راغلې. دا ځل ډېرې پرمختللي. د 2004 نه تر 2010 پورې د امریکا ډرون ځواک 10 چنده زیات شو. د ملیټري ریویو مجلې لیکلي چې افغانستان د بې پیلوټه جنګونو د قومندې مرکز شو. هر برید ثبتېده، هر حرکت تعقیبېده، اسمان په خپله د تجربو یوه دایره ګرځېدلې وه. په ختیځ افغانستان کې CIA خپله پټه جګړه پیل کړې وه. پټې اډې، قومي ملیشې، جاسوسان. د انټرسپټ او وایډ مجلو پلټونو ښودلې چې دا ځایونه د پټو جنګونو واړه لابراتوارونه وه، چیرې چې وفادارۍ، خیانت او غچ اخیستل د تجربو په څېر ارزول کېدل. په ځینو کلیو کې به خلکو اسمان ته د یو لعنت په سترګه کتل. دا ډرونونه یوازې ماشینونه نه وه، دا د څارونکو سترګې وې. د ملګرو ملتونو د 2010 سیمه ییز راپور له مخې یو بزګر ویلي وه چې دا بزبزکې تیارې داسې دي لکه روح چې وژني، څوک ژوندی پاتې شي او څوک ووژل شي. دا جنګ نو، دا یو تجربه‌یي فارم او ویره د تجربې برخه وه. لابراتوار نور هم پرمختګ وکړ. نوې وسلې لابرل شولې. یوې وسلې ته د ویمپایر بم نوم ورکړل شو. دا بم د غارونو دننه اکسیجن جذبوي او بیا چاودنه کوي. لومړی دا د امریکا په دښتو کې وازمایل شو، بیا په افغانستان کې د اپریشن انکوندا په نوم عملیاتو کې استعمال کړي. دا نورمال بمونه نه وه، دا تجربوي چاودنې وې. حتی مرستې هم له تجربو خوندي نه وې. انجوګانې، مدرسې،
او مسجدونه هم د رواني عملیاتو پټه برخه وه. د 2005 د راند موسسې یوه څېړنه ښیي چې هیومن ټرین ټیمونه یا د انسانانو د احساساتو څارونکي کسان د مرستو پروګرامونو کې ځای پر ځای شوي وه تر څو د خلکو احساسات اندازه کړي. هلته چې مرسته وه څارنه هم وه. تجربې تر مځکې لاندې هم روانې وې. په هلمند کې د کوکنارو په دوژخ کې د امریکا او بریتانیا پوځونو د نشهیي توکو د مخنیوي نوې لارې ازمویلې، لکه بایومټریک سکینونه، مصنوعي ځیرکتیا او د پیسو د جریان تحلیل. د بي بي سي د 2009 راپورونو له مخې کلیو باندې یوازې د اټکل پر اساس تور لګېده، نه د ثبوت پر اساس. او دا ازموینې د شپې هم روانې وې. د شپې بریدونه اوس د کمپیوټري تجزیې پر اساس ترسره کېدل. د 2011 د امنیسټي انټرنیشنل راپور ښیي چې کورنۍ یوازې د سافټویر د تحلیل له مخې هدف ګرځېدې، نه محکمه نه خبرتیا، یوازې د شپې نیمۍ دروازه وهل او بیا چپه چوپتیا. ورو ورو د هر افغان څېره د معلوماتو یوه برخه شوه. امریکایي پوځ د خلکو د سترګو سکین، ګوتو نښې او غږونه راټولول. د امریکا د بایومټریک ادارې د رسمي شمیرو له مخې تر 2.5 میلیونه زیات پروفایلونه جوړ شول. دا په دې خاطر نه چې دا خلک مجرمین وو، بلکې ځکه چې دا یو لابراتوار او په خپله پیژندنه د تجربې برخه وه. په ځینو ښارونو کې د چلند اټکل د تجربو نوی پړاو شو. د ډارپا او د ناټو همکارو هیوادونو لخوا تمویل شوو پروژو داسې سافټویرونه ازمایل چې د خلکو د ورځني عادتونو پر بنسټ یې د یاغي فعالیتونو وړاندوینه کول. د 2011 کال د وایډ مجلې راپور کې راغلي چې د افغانستان ښاري سیمې د ژوندیو شبهسازیو ریل ټایم سیمولیشنز پر مرکزونو بدلې شوي وې. تجربې یوازې تخنیکي نه وې، تر احساساتو هم ورسېدې. د رواني جګړې افسرانو پاڼې ویشلې، جعلي راډیویي خپرونې پیل کړې او ان تر دې چې د جسدونو سوځېدلې صحنه سازي کوله تر څو د خلکو غبرګونونه وازمایي. خبریال سبشتین جنګر په 2009 کال کې لیکلي و چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ازمایل شوی ملت دی. په همدې حال کې لابراتوار پراخېده، دا ځل پورته اسمان ته. افغانستان د لوړ ارتفاع څارنیزو بالونونو او د لمر په برېښنا چلیدونکو جاسوسي ډرونونو د ازموینې ځای شو. د ډیفنس انډسټري ډایلي د 2012 کال راپور له مخې دا وسایل نه یوازې دلته وازمایل شول، بلکې پوره اصلاح او بشپړ هم دلته شول. په دې عجبه جګړه کې حتی دوستي هم اندازه کېده. د ناټو ځواکونو د کلو مشرانو ته د وفادارۍ نمرې ورکولې، د خبرو، د بدن ژبې او همکارۍ پر بنسټ یې ارزول. د ګارډین د 2011 کال افشا شوي اسناد ښیي چې ځینې مشران یوازې د ټیټ نمرو له امله هدف ګرځول شوي وه، نه د کوم جرم له امله. افغانستان همدارنګه هغه ځای و چې د امریکا پوځ خپل لومړني روبوټونه د جګړې په ډګر کې وازمایل. د پینټاګون د 2008 کال یو راپور وایي چې د پک پاټ او د ټالون روبوټونه لومړی دلته وکارول شول. انجینرانو غوښتل وګوري چې څنګه حرکت کوي، څنګه خرابېږي او دښمن څنګه غبرګون ښیي. دا جګړه نیمه ماشیني او نیمه تجربه‌یي وه. کنټرول یوازې فزیکي نه و، رواني هم و. په 2010 کال کې ویکیلیکس افشا کړه چې امریکایي ځواکونو د افغانستان ځینې راډیوګانو ته پیسې ورکولې تر څو لیکل شوي پیغامونه خپاره کړي، داسې چې خلک فکر وکړي دا د سیمې خلک دي. اورېدونکي نه پوهېدل چې دا یوه تجربه ده، د معلوماتي جګړې برخه. تر 2010 کلونو وروسته خصوصي امنیتي شرکتونه تر امریکایي اټکلو ډیر شول. دا شرکتونو د څارنې وسایل، د معلوماتو د راټولولو اپلیکیشنونه او د تیز غبرګون لپاره لوجستیکي سیستمونه ازمویل. د امریکا د سنا په 2012 راپور کې راغلي لابراتوار اوس بې له څارنې روان دی. حتی سړکونه هم وسلې شوې. د 2014 په فورین افیرز مجله کې لیکل شوي چې د ناټو په مرسته جوړ شوي سړکونه نه یوازې د ترانسپورټ لپاره بلکې د خلکو د کنټرول لپاره هم کارېدل.
د هغه کلو خلک چې د پخو او ډمبر سړکونو څنګ ته اوسېدل مطالعه کېدل. آیا د سړک له امله یاغیتوب کمیږي؟ آیا بازار سره مشلول کېږي؟ دلته هر متر سړک یوه تجربه وه. د امریکا جګړه په افغانستان کې د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه شوه، خو نه بریا راغله او نه بشپړ وتل، بلکې ستراتیژي بدله شوه. نظارت د راند کارپوریشن د 2014 کال ارزونې له مخې افغانستان یو نادر فرصت و چې وګوري جګړه څنګه د یوه نسل څخه بل ته بدلیږي. تر 2015 کال پورې د بایومټریکو معلوماتو پروژه غټه شوې وه. میلیونونه افغانان سکین شوي وه، نوملیکنه شوې وه او معلومات ثبت شوي وه. یو افشا شوي سند کې د امریکا پوځ تایید کړی چې آن بزګر او ښوونځي ته تلونکي ماشومان هم پکې شامل وو. دا پروژه د سرحدي امنیت لپاره نه وه، بلکې دا یوه تجربه وه چې وښیي څنګه هویت د جګړې په وخت کې ډیجیټلي کېدلی شي. کله چې امریکا د وتلو چمتووالی نیوي نو یو نوې لړۍ تجربې پیل کړې. دا ځل یې مطالعه کوله چې سقوط څنګه ښکاري. د 2014 کال دفاع وزارت محرمانه اسناد ښیي چې وروسته رسنیو ته هم رسېدلي د رژیم سقوط، د کډوالو خوځښت او د یاغیانو د بیا راپورته کېدو سناریوګانې جوړې شوې وې په ژوندۍ بڼه د رښتونو خلکو سره. په همدې وخت کې خصوصي شرکتونه هم لابراتوار ته داخل شول. د سیلیکان والي شرکتونو د څېرو پیژندلو سافټویر، د بې پیلوټه مصنوعي ځیرکتیا او د ژبې کنټرولونکي وسایل برابر کړل. د بلومبرګ د 2018 راپور تایید کړه چې د امریکا دفاعي ټکنالوژي شرکتونو افغانستان د رښتینې تجربې میدان ګرځولی و. هلته ازموینه د لابراتوار نه بلکې د خلکو په ژوند کېده. حتی کله چې عسکر ووتل تجربه پای ته ونه رسېده، بلکې بله بڼه یې واخیسته. امریکایي مشاوران دا تجربه کوله چې یوازې د ټکنالوژیکي ملاتړ سره یو متحده قوه څومره موده دوام کولی شي. د دفاع وزارت د 2020 کال ارزونه ښیي چې د افغان فوج وضعیت د یو مجازي لوبې په شان څارل کېده. روحیه، پایلې، د وفادارۍ امکان ټول پر غټو سکرینونو اندازه کېدل. په وروستیو ورځو کې خپله وطنه هم تجربه وه. امریکا دا ارزوله چې څنګه د یوې سترې امپراتوري وسایل او بنسټونه راوباسي بې له دې چې نړیوال وحشت رامنځته کړي. یو افشا شوي سند کې سینټکام د کابل هوایي ډګر ته یو ګډوډه خو کنټرول شوې سوځېدنه نوم ورکړی. د افغانستان وروستی فصل هم د تجربې برخه وه. 2021 کال کله چې طالبانو کابل ونیوی، هغوی یوازې واک ته ونه رسېدل، بلکې یو ډیجیټلي میراث یې هم ترلاسه کړ. بایومټریک سکینرونه، استخباراتي ډاټابیسونه او څارنیز سیستمونه. د انټرسپټ او MIT ټکنالوژي ریویو په وینا لابراتوار پاک نه شو، ور انتقال شو. وروسته نړیوالو څارونکو خبرداری هم ورکړي چې دا ټوله معلومات د میلیونونو کسانو بایومټریک پیژندنه، د وفادارۍ راپورونه، د کورنۍ شجرې اوس د انتقام لپاره کارېدلی شي. د هیومن رایټ واچ د سپټمبر د 2021 کال راپور ښیي چې پخواني ژباړونکي او عسکر د هماغه وسایلو په مرسته تعقیب شوي کوم چې د امریکا د لابراتوارونو لپاره جوړ شوي. هغه څه چې د جګړې په نوم پیل شوه د ډاټابیس په بڼه پای ته ورسېدل. د 2022 کال BBC یوه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې جوړ شوي څارنیز سیستمونه وروسته افریقا، جنوبي اسیا او لاتین امریکا ته انتقال، اصلاح او بیا وازمایل شول. لابراتوار بند نه شو بلکې پراخ شو. ځینو خلکو دا جګړه ناکامه وبلل، خو د لابراتوار خلکو ته ناکامي یو درس وي. له ډرونونو تر بایومټریکو، له رواني عملیاتو تر څارنې، هر پړاو وسایل لا پسې دقیق کړل. د ډیفینس ون د 2022 کال راپور وایي اصلي بریا دا نه وه چې کم ځای ونیول شو، بلکې دا وه چې څه زده شول. د افغان ولس لپاره لابراتوار یو نظر نه و، بلکې واقعیت و. دا د دوی د شا دوړې وې، د دوی د خوبونو بیره وه، د شپې د بوجبوجکو غږ. لکه څنګه چې مرحوم شاعر مطیع الله تراب ویلي وه، موږ میدان نه یو، موږ ناکامه تجربه یو. د افغانستان تجربه یوازې دلته ختمه نه شوه. هغه وسایل چې دلته وازمایل شول، لکه د خلکو سترګې او ګوتې ثبتول، د ډرون له لارې څارنه،
او د خلکو حرکتونه اټکلول دا ټول وروسته لویدیځي هېوادونو ته هم لاړل. هغه څه چې په افغانستان کې ازمویل کېدل اوس د دوی په خپلو ښارونو کې هم روان و. د ACLU د 2022 کال راپور خبرداری ورکړې دي جګړهیز لابراتوار اوس کور ته راورسېد. حتی خبرې او لغاتونه هم وازمایل شول. هغوی داسې الفاظ جوړ کړل لکه توند برید، دقیق برید او عادي زیان، توند غبرګون چې د خلکو وژنه نرم او عادي ښکاره کړي. لکه څنګه چې لیکوال جورج اورل ویلي وه جګړه یوازې خلک نه وژني، دا د خلکو خبرې او فکر هم خرابوي. تر ټولو بیرونکی حقیقت دا و هېڅ وروستۍ پایله نه وه، یوازې دوامداره نسخې. دا جګړه د ابدي په نوم مشهوره شوه ځکه دلته وخت د بریا د مخې نه بلکې د تکرار له مخې سنجول کېدی. هر ناکام عملیات یوه دوسیه شوه، هر مرګ یوه معلوماتي نقطه. د افغانستان خلک هغه څه چې د هر څه په خپلو سترګو ولیدل په کتیا کې زغملي دي. نسل تر نسله تر الوتکو او ډرونونو تر سیوري لاندې لوی شوي دي. د دوی یادونه رسمي اسناد نه دي بلکې قبرونه دي، زخمونه دي او دعاوې دي. هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شول پخواني جګړه نه وه، دا یو بل څه و، یخ، حسابي او سړي وژونکي. دلته نظریات وازمایل شول او ژوندون وسنجول شو. دا نه ناکامي وه نه بریا، دا لابراتوار و او تجربه لا هم روانه. په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو ادارې راپور ورکړ چې 90% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ډېرو یې د دې لابراتوار هره بڼه لیدلې، د شوروي ټانکونه، د CIA وسلې، ډرونونه او وروستي وطن. د دوی دپاره پوښتنه دا نه ده چې چا وګټل بلکې دا ده چې څه پاتې شول. لابراتوار نړیوال ازمایښتونه ځایي خلک وه، د دوی نومونه ډېر کم سرلیکونه شول، د دوی ژوند ډېر کم د پالیسیو برخه شول، خو د دوی بدنونو هره تجربه، هره ناکامي او د جګړې هر نوی ابتکار جذب. حکومتونو دا کمپاین وبلي چې نن کو ناکامي بلل، خو تر دې لاندې یو لابراتوار روان د 40 کلونو دپاره د حکومتونو، وسلو او مفکورو ترمنځ، او د دې ازمایښتونو ګډونوالو هیڅ کله رضا نه ورکړې. خو خلک لا هم ژوند کوي، ماشومان روزي، کرکیله کوي، کورونه بیا جوړوي، هر څه بیا له سره پیلوي. دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي تاسې کولی شئ خپلې تجربې وکړئ، خو تاسې به هیڅکله موږ راګیر نه کړئ، موږ ستاسې د تجربو نتیجه نه یو. د نړۍ دپاره افغانستان د درسونو یوه سیمه وه، خو تر ټولو لوی درس د بې پیلوټه یا معلوماتو په اړه نه دی، دا د یاد په اړه دی. هغه څه چې موږ په یاد ساتو او هغه څه چې موږ یې رنګوو. بمونه نشته، اطلاعات لا پاتې دي او خلک دوام لري. هغه څه چې په افغانستان کې وشول بېرته نشي راګرځېدلی، خو ثبتېدلی شي. دا برخه موږ شاهده ده او دا ویډیو موږ یاداشت دی. هغه څه چې مو ولیدل یو پټ راز و، دا یوازې جګړه نه وه بلکې یو نقش و، دا یوازې غم نه و بلکې د ازموینو یوه لړۍ وه. افغانستان یوازې جګړه نه وه، دا یو لابراتوار و او موږ باید هیڅکله داسې لابراتوار ته اجازه ونه کړو. دا یوه کیسه وه، د یاد، د ځواک او د بقا کیسه، خو تر ټولو مهمه دا د انسانانو کیسه وه، بې نومه، بې وسلې، خو هیڅکله هېر شوي نه دي. تجربه دلته پای ته رسېږي، خو یاد اوس پیلېږي. تر ټانکونو، تر کمپیوټرونو، د جاسوسانو، تر سپوږمکیو، دا هغه ځای و چې ټول ولس پرې وازمایل شو، ځورېدلي وو، خو بیا هم راپورته شو. خو د دې کیسې وروستۍ برخه نه جنرالان لیکي نه ماشینونه، دا هغه خلک لیکي چې دا هر څه یې په خپلو سترګو لیدلي. مننه چې د سولې ولولې چینل سره وه. مهرباني وکړئ د نورو تاریخي سفرونو لپاره چینل لایک، شیر او سبسکرایب. دا و افغانستان، خو جګړه نه وه، لابراتوار و او اوس نه هېرېدونکې تجربه.